بله خبره هغه ده چې دا ښکلې موقع ده موږ ټولو سره ډېره ښکلې موقع ده او زما تاسو د زړه د کومې نه نصیحت دی د خوشحالۍ په دې موقع باندې چې بخانه وکړئ یو بل ته زړونه صفا کوئ که د چا سره دشمني د چا سره نالګي د چا سره مرانئ نو دا اوس ښکلې موقع ده چې موږ هغه روغه وکړو یو بل ته زړونه صفا کړو یو بل ته خبرې ماف کړو بعض مسلمانان داسې دي والعیاذ بالله چې په کلونو یې د یو بل سره ورانه ده د تره د وراره سره ورانه ده بلکې د پلار د زوی سره او زوی د پلار سره رور د رور سره ورانه ده ملګري د ملګري سره ورانه ده نو دا ښکلې موقع ده چې موږ یو بل ته زړونه صفا کړو یو بل ته ټلیفونونه وکړئ یو بل سره رابطې وکړئ یو بل مبارکیانې ورکړئ دا ښکلې موقع ده چې هغه څه چې زموږ په منځ کې دي هغه کوم شیطان چې زموږ په منځ کې لرېوالی راوستی دی چې هغه لرېوالی ختم شي او موږ یو بل ته هغه شان راواپس شو لکه څنګه چې د دې اختلاف نه مخکې وو نو دا یو ښایسته موقع ده زموږ ټولو سره د اختلافاتو د ختمولو دغه شان ټولو ته دا نصیحت دی په دې موقع باندې چې د غریبانانو خیال وساتئ د کمزورو خیال وساتئ د مسکینانو د کونډو د یتیمانانو خیال وساتئ په هغو غریبانانو باندې اختر دی خو د هغوی داسې اختر دی چې جوړه جامې نشتي خوراک نشتی کور کې نو ځکه شریعت موږ ته د سرسایي ویلي دي موږ ته د فطراني ویلي دي چې دا غریبانان هم موږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک شي څنګه چې دا خوشحالي په موږ ده چې داسې په دې غریبانانو باندې وي نو خپلې سرسایي تقسیم کوي خپلې فطرانې تقسیم کوي حقدارو ته یې ورسوئ غریبانانو له یې ورکوئ د هغې نه زیاتي خرچ خوراک ورکوئ غریبانانو له ګاونډیانو له په کور کلي کې کوم غریبانان دي ته یې پېژني نن د هغوی خوا له ورشئ هغوی له صدقه ورکوئ هغوی له پیسې ورکوئ هغوی له جامې والئ هغوی له نور هغه څه وکړئ چې د هغې د لاسه هغوی خوشحالېږي او د هغوی په ژوند کې خوشحالي راځي ځکه چې دا د خوشحالۍ موقع ده او دا غریبانان او دا کونډې او دا یتیمانان دا هم زمونږ رونه دي دا هم زمونږ خویندې دي دا هم زمونږ د معاشرې برخه ده دا هم زمونږ د معاشرې حصه ده نو ټول د یو بل سره ودرېږئ د خوشحالۍ ښکلې موقع الله راوستې ده په دې امت باندې او زمونږ د امت له الله سبحانه وتعالی دوه اخترونه ورکړي دي یو عید الفطر دی او دویم عید الاضحی او دا د الله ناشنا نعمتونه دي چې موږ له راکړي دي مؤمن پکې خوشحالی زړه خوشحالی او بیا د روجتي دپاره غټه خوشحالي الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د روجتي دپاره دوه خوشحالیانې دي یو خو دا خوشحالي ده کله چې دی بوزه شو او دویمه هغه خوشحالي چې کله به دی د الله سره میلاویږي او الله به له د هغه روجو اجر ورکوي الله سبحانه وتعالی دی زمونږ هغه روجې قبولې کړي زمونږ تراویح دی الله قبولې کړي زمونږ هغه عبادتونه دی الله قبول کړي زمونږ هغه جړاګانې زمونږ هغه دعاګانې زمونږ هغه تلاوتونه زمونږ هغه تکلیفونه برداشت کول د عبادت لپاره او د روجې په نیوو کې چې کومې سختې تېرې کړي دي موږ الله سبحانه وتعالی دی هغه ټول اعمال زمونږ نه قبول کړي رب العالمین دی دا خوشحالي د امت اسلامیه دپاره د پوره امت دپاره یو لویه خوشحالي وګرځوي او دا اختر دی الله سبحانه وتعالی زمونږ دپاره د خوشحالو اختر کي کوم ځای کې چې مسلمانانو ته تکلیفونه دي رب العالمین دی ورته اسانه کي کوم ځای کې چې مسلمانانو باندې سخته ده الله دی ورته اسانه کي او الله سبحانه وتعالی داسې خوشحالیانې په دې امت باندې او په موږ باندې بار بار راولي کم ملګري کم خپلوان کم زړه ته نږدې خلک چې تیر شوي اخترونو کې موږ سره او دې اختر کې نشتي رب العالمین دې د هغوی په قبرونو باندې د رحمتونو باران راووري الله سبحانه وتعالی دې د هغوی حساب کتاب اسان کړي او الله دې هغوی له د آخرت خوشحالیانې ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي یو